بسم الله الرحمن الرحیم. ډاکټر صاحبانو په دې هیله چې ښه به یاست او تېره ورځ به مو په خیر تېره سوې سره له جمعې. ډاکټر صاحبانو موږ تاسې د خیره نن کوشش کوو چې پښتورګي شروع کړو یا موږ کولی سو چې په دغه راتلونکي لیکچرونو کې په یورینري سیسټم باندې خبرې وکړو. صحیح سو؟ ځکه چې تر دې دمه پورې موږ د سیستمیک پاتالوجي هغه عمده شیان ویلي دي، لکه مثلا موږ واسکولر سیستم وویل، کارډیک سیستم یا زړه مو وویل، په همدې ترتیب سره مو اپر ریسپیریټري سیستم یا اپر ریسپیریټري ټریکټ، لاور ریسپیریټري ټریکټ، جی آی ټي، همدارنګه هیپاټالوجي، اګزوکراین پانکریاس، په دې موږ خبرې کړې دي. نو نن به د خیره کوشش کوو چې نوی سیستم شروع کړو. صحیح سو؟ یورینري سیستم. مطمئن یم هغه کسان چې له موږ سره تر پایه دي په یورولوژي کې به هېڅ ستونزه ونه لري انشاءالله. نو دا چې موږ تاسې د پروګرام سره سم هر وخت کې کوشش کوو مخکې له دې چې په یوه سیستم باندې خبرې وکړو یا په یوه غړي باندې خبرې وکړو، تر ټولو لومړی لازمه دا وي چې موږ تاسې د یغو غړي په اناټومي، هیستالوژي او فیزیالوژي باندې ځان پوه کړو، یعنې یو تکرار یې وکړو. له هغو وروسته بیا پاتالوژي ډېره اسانه کېږي. همداسې ده که یا؟ نو خوښه مو نه ده چې د پښتورګو هم اناټومي او فیزیالوژي او هیستالوژي نن تکرار کړو، او په راتلونکي کې به انشاءالله په راتلونکي لیکچر کې به بیا موږ تاسې کوشش کوو په هغو معایناتو باندې خبرې وکړو چې هغه د پښتورګو دپاره اجرا کېږي. د RFTs یا KFTs کیډني فنکشن ټیسټ په شمول سره ځینې نور معاینات هم شته چې په یورینري سیسټم کې ورڅخه استفاده کېږي. په یغو باندې به د خیره په راتلونکي لیکچر باندې خبرې کوو، وروسته به بیا د خیره موږ تاسې پیتالوجي شروع کوو. سمه ده؟ نو نن به د خیره موږ تاسې د یورینري سیسټم پیتالوجي شروع کوو. صحیح؟ ډاکټر صاحبانو یورینري سیسټم یا هم موږ ته بولي سیسټم ورته وایي که نه؟ بولی یو بولی تناسلي سیستم وي یا جینیټو یورینري سیستم. بعضې خلک دا دواړه یو ځای وایي خو موږ تاسې جلا جلا سره وایو نه. بولی سیستم یا هم یورینري سیستم موږ تاسې پوهېږو سیستم چې شته وایي ډاکټر صاحبانو د غړو مجموعه چې ټول یوه دنده سرته ورسوي، دې ته موږ څه وایو؟ سیستم. نو معلومه خبره ده چې په یورینري سیستم کې مختلفه غړي شته چې له هغې جملې څخه موږ پوهېږو چې دوه پښتورګي دي. صحیح؟ دوه پښتورګي دي ډاکټر صاحبانو. ځینې غړي چې دي ډاکټر صاحبانو د یورینري سیسټم هغه جوړه دي او ځینې چې دي یو یا سینګل دي، چې له دې جملې څخه موږ تاسې پوهېږو چې دوه پښتورګي دي په یورینري سیسټم کې او بل شی دي دوه یوریټره دي، یوه مثانه ده یو یوریترا ده. همداسې ده که یا؟ دا یوریترا ده، دا مثانه ده نه، دغه هغه ټرینګل ده. په هر صورت موږ تاسې پوهېږو چې بولي سیسټم کې مهم غړي چې بولي سیسټم جوړوي یا یورینري سیسټم جوړوي عبارت یې له څه څخه ډاکټر صاحبانو؟ کیډنیز دوه دانې، دوه یوریټرز او یوه مثانه یو یوریترا. نو موږ تاسې دلته ډاکټر صاحبانو په مثانه باندې خبرې نه کوو، په یوریترا اوس خبرې نه کوو او په یوریتر خبرې نه کوو. موږ تاسې پر څه شي باندې خبرې کوو د خیره؟ په پښتورګو یا هم په کیډنیز. نه یوازې دا چې کیډنیز موږ تاسې په بدن کې مختلف داسې غړي شته چې جوړه دي، لکه سترګې دي، مثلا غوږونه دي، مثلا سږي دي، په همدې ترتیب سره ټیسټس او داسې نور، مثلا تایراید دوه لوبه نه رایټ لوب نه، اکثره غړي داسې دي جوړه دي ډاکټر صاحبانو، یا ډرینل ګلینډز دي چې رایټ لیفټ دي. نو پښتورګي هم یو له هغو غړو څخه دي چې جوړه دي ډاکټر صاحبانو. دا چې په ځینې وختونو کې موږ تاسې یو پښتورګی د لاسه ورکوو او بله یې څنګه دنده ترسره کوي، یا هم که چېرته رینل ټرانسپلانټ چاته کوو یا کډني ټرانسپلانټ، نو هغوی ته یو پښتورګی ورکړو هغه د بل څنګه دنده ترسره کوي، دا به د خیره په راتلونکي کې بیا موږ تاسې ورباندې خبرې کوو. صحیح سو؟ یعنې یو پښتورګی هم بعضې وخت کولی شي چې د انسان د بدن ټول ضرورتونه پوره کړي. نو ډاکټر صاحبانو راځو د هغه لومړی د پښتورګو سټرکچر ته. موږ تاسې به په ننني درس کې ډاکټر صاحبانو د یوریټر، د مثانې او د یوریترا د
دغه په اناټومي او فیزیولوژي باندې بحث نه کوو، یوازې په پښتورګو باندې بحث کوو. صحیح ده؟ پښتورګي ډاکټر صاحبانو یا کیډني بین شیپ دي. څه رقم شکل لري ډاکټر صاحبانو؟ لوبیا رقمه شکل لري. پښتورګي ډاکټر صاحبانو مختلفې سطحې لري او مختلف پول لري. د موقعیت له نظره به اول پر دواړو باندې خبرې وکړو ډاکټر صاحبانو. دواړه پښتورګي چې دي ریټروپیروټونیل ارګنز دي. دا معنی چې د پیروټونیم یا تاسې پیروتوان ورته وایاست که څه شي ورته تر هغو شاته وجود لري. پښتورګي د موږ تاسې د ملا په پوسټیریر اسپیکټس یا د بطن د داخل د خوا څخه د شاوخوا ته اټچ دي. د یو کپسول په واسطه باندې احاطه سوي وي چې هغوی ته موږ تاسې رینل کپسول وایو. همداسې ده که په دې کپسول کې ښه پرېمانه شحمیات هم وي، نو همدغه وجه وي چې موږ تاسې زغلو یا کوم بل ترزیز چې وي پښتورګو ته په اسانه سره صدمه نه رسیږي یا ضربه په اسانه سره تر پښتورګو پورې ځان نه ورسوي، ځکه چې یو خو شاوخوا دا رینل کپسول پوښي او په دا رینل کپسول کې ښه پرېمانه شحمیات شته چې دا یې ځای په ځای کړي دي. پښتورګي ډاکټر صاحبانو دواړه له باید له کوم ځای څخه شروع وای؟ له T12 څخه شروع کیږي ډاکټر صاحبانو. موږ تاسې پوهېږو سپاینل کارډ دغه سپاین خو درته معلوم دی نه؟ ورټیبرل کالم چې له هغې جملې څخه له T12 څخه شروع کیږي ډاکټر صاحبانو. بیا تر څوم لمبر پورې امتداد لري؟ تر 3 پورې اکثره وخت خصوصا دغه یعنی T12 څخه شروع کیږي ډاکټر صاحبانو. داسې چې راځي پسې. البته ډاکټر صاحبانو دغه راسته پښتورګی چې ده نسبت چپه پښتورګي ته لږ ډاون ده، په دې خاطر چې موږ پوهېږو په دې باندې له پاسه دلته اډرینل ګلینډ ده، په هغوی له پاسه موږ پوهېږو چې څه وجود لري ډاکټر صاحبانو؟ لیور، رایټ لوب اف د لیور. نو په دې اساس دا پښتورګی چې دی راسته پښتورګی نسبت چپه پښتورګي ته لږ ډاون لږ ښکته واقع دی. متوجه یاست؟ خو په هر صورت دواړه پښتورګي چې دي ریټروپیروټونیل ارګنز دي. په پښتورګو باندې به وروسته خبرې کوو ډاکټر صاحبانو. د رنګ له نظره پښتورګي ډارک څه رقم معلومېږي ډاکټر؟ ډارک براون رنګ یې همداسې وي نارمل ډاکټر صاحبانو. او د دې اوږدواله د دواړو ډاکټر صاحبانو تقریبا 11 سانتي متره پورې رسیږي نارمل. ممکن وریشنونه شته پکې، ځینې لږ کوچني وي. او د دې تکنس چې دی ډاکټر صاحبانو تکنس یې تقریبا څونه وي؟ 3 سانتي متره 4 سانتي متر سوري. پنډواله یې ډاکټر صاحبانو 3 سانتي متره ده. متوجه یاست؟ یو داسې وي یو تکنس وي که نه؟ دغونه قطر لري تقریبا دواړه پښتورګي. او هر یو پښتورګی چې دی ډاکټر صاحبانو د وظیفې له نظره ډیر ارزښت لري. دا چې وظیفه څنګه ترسره کوي په دې باندې وروسته خبرې کوو ډاکټر صاحبانو. خو عموما که چېرته موږ تاسې پښتورګي ته داسې په سترګو باندې وګورو ویداوټ مایکروسکوپ، موږ به 3 ریجنونه پکې وګورو. یعنې همدا اوس موږ تاسې له یو چا څخه پښتورګی کاږو پرې کوي نه؟ اناټومي معنا داسې ده چې یو شی پرې کو بیا یې وګورو که نه؟ په سترګو چې کوم شیونه معلومیږي ډاکټر صاحبانو دا ټول په اناټومي کې باید راسي. البته دا هیستالوژي خپله د اناټومي یوه برخه ده چې هغو ته موږ مایکرو اناټومي وایو نه؟ نو هغه څه چې په سترګو موږ تاسې ګورو ډاکټر صاحبانو چې پښتورګی داسې پرې کړو ډاکټر صاحبانو په ټرانسفر سیکشن باندې لکه دغه تر ټولو د باندې موږ یو کپسول وینو چې دې کپسول ته موږ څه شی وایو ډاکټر صاحبانو؟ رینل کپسول. او تر دې د لاندې بیا ډاکټر صاحبانو موږ تاسې یو څه داسې تقریبا متجانسه طبقه او یو څه تقریبا ډارک طبقه وینو چې دې ته موږ څه وایو؟ رینل کارټکس. یوه د داخل خواته طبقه ده چې داسې بادام ته ورته جوړښتونو کې هم تقسیم شوي ده او یو څه نسبتا سپینه معلومیږي، دې ته موږ څه شی وایو؟ میډولا. نو پښتورګي اساسا ډاکټر صاحبانو 3 برخې لري چې پرې کړو: رینل کپسول، رینل کارټکس او میډولا. متوجه یاست؟ په د هر یو باندې د خیره ځان ته وروسته لږ بحث کوو. پښتورګي ډاکټر صاحبانو دا سطحې چې دي شاوخوا سطحه چې دي ډاکټر صاحبانو محدبه رقمه دی. صحیح سو؟ څه رقم؟ کانویکس محدبه ده لکه ده شاوخوا. خو د داخل دواړه میډل طرف نه میډین لاین ته چې دواړه متوجه دي له یو له بلې خوا څخه په دغو طرف کې یو څه ورننوتې ساحه لري. دغه ننوتې ساحه چې دې ته موږ ته څه وایي؟ هایلم. کډني هایلم.
او دا په هایلم کې موږ تاسې یوه داسې تقریبا خلا رقمه غوندې شی هم لرو چې دې ته موږ څه وایو رینل پیلویس ورته وایو. دا چې رینل پیلویس څه معنا او میجر او ماینر کالیکس څه معنا په دې باندې وروسته خبرې کوو. صحیح سو. نو اوس موږ تاسې څه شی زده کړل ډاکټر صاحبانو؟ پښتورګي دوه غړي دي، دواړه ریټروپیروټونیل ارګن دي، یعنې چې تر پیروټونیم شاته زموږ تاسې په ملا پسې ټینګ مښتي دي ډاکټر صاحبانو، چې له T12 څخه شروع کیږي تر نمبر 3 پورې امتداد لري ډاکټر صاحبانو. راسته پښتورګی نسبت چپته یو څه ډاون واقع ده. او موږ تاسې چې پریکو د شاوخوا څخه به موږ وګورو چې یو رینل کپسول، یو د کنیکټیو ټیشو کپسول ده چې زیات شحمیات هم لري په ځان کې، هغه وجود لري چې پښتورګی له نورو انساجو څخه راجلا کړی دی، او تر هغوی د لاندې بیا موږ پوهېږو چې رینل کارټیکس او میډولا او رینل پیلویس. خو په هر صورت ډاکټر صاحبانو دغه باندې یو څه بحث لا کوو په دغه هایلم باندې. د پښتورګو هایلم هغه ورننوتې برخه ده ډاکټر صاحبانو چې ټول حیاتي جوړښتونه له همدې نقطې څخه هم دې ته ورننوځي، هم له دې څخه وځي. مثلا هغه غړي چې له دغه ساحې څخه وتلي دي ډاکټر صاحبانو دوه دي یا درې. لومړی چې دی ډاکټر صاحبانو هغه شی ده چې ډېر ارزښت لري، یوریټر له دې ساحې څخه منشا اخیستې ده. او دوهم چې شی ده رینل وین، بل لیمفاټکس هغه هم له دې ساحې څخه وتلی دی. او چې ورغلي دي ډاکټر صاحبانو هغه به څه وي ډاکټر صاحبانو؟ لکه رینل ارټري او نرفز، یعنی ټول دغه حیاتي جوړښتونه په دغه هایلم برخه کې یا په دغه ژوره برخه کې ورننوتي هم دي، ورڅخه وتلي هم دي. نو د اناټومي له نظره دا ساحه ډېر ارزښت لري. همداسې ده که یا صحیح ده. اول به په دا رینل کارټیکس باندې یو څه ناڅه د اناټومي له نظره بحث وکړو ډاکټر صاحبانو. رینل بخشش دی ډاکټر صاحبانو، د بعضې وخت موږ تاسې د ځان د اساني په خاطر باندې یا هم د ځینې نورو البته مضامینو دپاره پښتورګي بل لقب هم موږ تاسې وایو. داسې وي چې مثلا پښتورګي ډاکټر صاحبانو موږ تاسې پېژنو چې دوه قطبونه لري، یو لاور پول ده یا قطب، بل افر پول ده. یو چې د میډل سرفیس ده او بل چې د لیټرل. متوجه است؟ لیټرل سرفیس چې وي یوژولي هغه څه رقم وي ډاکټر صاحبانو؟ کانکیو. او دغه چې ده کانویکس وبخښئ. او میډل سرفیس چې ده هغه څه رقم ده؟ یو څه کانویکس ده او دا ساحه کې هایلم وجود لري. راځو د اناټومي له نظره ډاکټر صاحبانو د پښتورګو شاوخوا جوړښتونو باندې خبرې کوو. پښتورګي راسته پښتورګي شاوخوا ځان ته جوړښتونه شته او د چپه پښتورګي شاوخوا ځان ته جوړښتونه شته. البته دغه اناټومیکل کورلیشن له موږ ته سره مرسته کوي چې تر څو کله یو څوک موږ ته راځي د ناروغۍ شکایت کوي یا د یوې ساحې د درد شکایت کوي، موږ ته طبعا باید پوه سو چې په دې ساحه کې څه وجود لري. یعنې دا اناټومي ډېر ضرور وي که نه؟ موږ ته یو ناروغ راځي او موږ تاسې باید پوه سو چې په دغه ځای کې اوس پښتورګی ده او تریخی ده او وینه ده کوم ځای ده نه؟ نو په دې اساس د پښتورګي شاوخوا کورلیشن هم باید تاسې لایف لانګ په یاد وي، د ټول ژوند دپاره داسې تاسې باید په یاد وي. مثلا اول راسته پښتورګي ته راځو ډاکټر صاحبانو. راسته پښتورګی موږ پوهېږو چې سپیریرلی پورته خواته یې څه شی وي ډاکټر صاحبانو؟ اډرینل ګلینډ. متوجه یاست؟ او موږ پوهېږو چې پوسټیریرلی ډاکټر صاحبانو څه شی شته د پښتورګي راسته طرف؟ پوسټیریرلی شاوخواته. پورته خوا کې ډیافرام ده او لاندې خوا کې څه دي؟ ابډامینل مسل. خو انټیریرلی د مخ خواته چې موږ تاسې راځو بیا هم د لیور رایټ لوب ده. بل څه دلته تېرېږي ډاکټر صاحبانو؟ اسینډینګ کولن ده، د خصوصا دغه هیپاټیک پلګزر برخه ده په دې ساحه کې. متوجه یاست؟ همدارنګه ډیوډینم یو برخه دلته ورغځېدلې ده او سټمک کوم ځینې برخې تر دې ساحې پورې رارسېدلي دي. دغه هغه اناټومیکل کورلیشن دی ډاکټر صاحبانو. او انفیریرلی موږ تاسې پوهېږو چې بیا څه شی وي؟ یوژولي انټسټاین لوبس وي. پاته سو البته په ښځو په نارینهو کې بیا فرق کوي ده. بل ډاکټر صاحبانو لیفټ کډني. لیفټ کډني چې وي ډاکټر صاحبانو سپیریرلی به څه وي پورته خواته؟ اډرینل ګلینډ بیا. او پوسټیریرلی ډاکټر صاحبانو ډیافرام. متوجه یاست؟ انټیریرلی بیا څه وي ډاکټر صاحبانو؟ سپلین. ډېر ښه. بل نه فرن د ډیسینډینګ کولن هیپاټیک سپلینیک پلګزر برخه د لیور سره تېرېږي او د پانکریاس ځینې برخې تر هغه پورې ورسېدلې وي نه؟
دغه یغه عمومي اناټومیکل کوریلیشن دی چې موږ تاسې باید هر وخت کې په یاد پاتې وي ډاکټر صاحبانو. یو بل پکچر هم راځي ډاکټر صاحبانو، لکه دغه په دې کې هم ګورئ ډېر ښایسته ښودل سوي دي چې رینل کپسول ده، کارټکس ده، میډولا ده، رینل پلویس ده، میجر کالیکس او ماینر کالیکس. ډاکټر صاحبانو د پښتورګو اساسي وظیفه چې ده د ادرار جوړول دي یا د ادرار اطراح کول دي. پښتورګي به وروسته ووایي د وظیفې له نظره 3 ارزښته لري چې یو له هغې جملې څخه د یورین اکسکریشن ده، بل سکریشن ده او بل چې ده سکریشن. بله وظیفه بیا څه وي؟ یا په بل عبارت کې موږ تاسې یو څه نور هم سره دغه کو فلټریشن، ری ابزارپشن اینډ سکریشن. دغه 3 دندې لري پښتورګي. خو په هر صورت خصوصا د ادرار له دې ځای څخه استخراج له پښتورګو څخه ډېر یو ښایسته سیستم لري کانال کول یا د کانالونو. خو په هر صورت په دې باندې به زه تاسو ته وروسته بحث وکړم. په هیستالوژي کې دا تر اوسه پورې لا ځای نشته، مهرباني دا لا تر اوسه پورې ځای نه ده، خو وروسته ورباندې بحث کوو ډاکټر صاحبانو د هیستالوژي له نظره. خو موږ تر اوسه پورې پوهېږو چې پښتورګي 2 اساسي برخې لري. یوه شاوخوا کارټکس برخه ده چې کپسول ته نږدې ده، او بله چې د داخل خوا ده چې دې ته موږ تاسې میډولا وایو. په کارټکس باندې وروسته خبرې درته کوم، خو راځو میډولا ته یې ډاکټر صاحبانو. د پښتورګو میډولا چې ده هلته یو قسم بادام ته ورته جوړښتونه شته چې تقریبا ما په یو کتاب کې لیدلي وای تقریبا د دغو بادام ته ورته جوړښتونه یا د دې پیرامید رقم شکلونو تقریبا تعداد یې وایي 18 ته رسېږي په یو پښتورګي کې. ممکن په ځینې کې وریشنونه وي. صحیح سو ده چې دا څه شی دي دغه بادام ته ورته جوړښتونه د رینل دې ته هر یو ته رینل پیرامید زم وایي. په دې باندې وروسته خبرې کوو ډاکټر صاحبانو. خو دومره په یاد لرئ چې دا د هر یو رینل پیرامید یا د بادام ته ورته جوړښت چې په میډولا کې ډېر ارزښت لري، د دوی دغه خلو یا دا څوکه په یو پایپ کې نصب سوي ده چې یو پایپ ته موږ څه شی وایو؟ ماینر کالیکس. داسې وي چې اوس مثلا لکه دغه ډاکټر صاحبانو یو دغه د پیرامید د رینل متوجه یاست، دا په یو پایپ کې نصب دی لکه قف پیژنئ چې هغه تیل یو شي ته پرې ورچي. دې ته موږ څه شي وایو ډاکټر صاحبانو؟ ماینر کالیکس. مثلا په دې کې بیا بل پیرامید، په دې کې بل پیرامید، دا بالاخره سره یو ځای کېږي یو نسبتا غټ قنات جوړوي چې دې ته موږ څه شی وایو؟ میجر کالیکس. ګورئ دغه ماینر کالیکس دې ته وایي او دې ته میجر کالیکس وایي. بیا مثلا له هر پښتورګي څخه څو میجر کالیکس سره یو ځای کېږي او په نتیجه کې یوه نسبتا پراخه ساحه جوړوي چې دې ته موږ څه وایو؟ رینل پلویس. او رینل پلویس څخه بیا بالاخره یوریټر د باندې تللی وي. نو موږ پوهېږو چې ډاکټر صاحبانو په میډولا کې د پښتورګي په خاص توګه سره دا جوړښتونه ډېر ارزښت لري، لکه چې شی رینل پیرامید، ماینر کالیکس، میجر کالیکس او رینل پلویس او یوریټر له دې څخه د چا په اصطلاح باندې منشأ اخلي. دغه یو عمومیات دي. صحیح. وروسته ورباندې په هر شي باندې ځان ته بحث کوو. خو په هر صورت ډاکټر صاحبانو پښتورګي هم یو د حیاتي غړو څخه دي چې دوی ډېر ارزښت لري. نو په دې اساس باندې پښتورګو ته تقریبا د کارډیک آوټپوټ اکثره برخه وینه تر پښتورګو پورې رسیږي. تاسې به ویلي فیزیالوژي کې نه، ځکه چې هلته وینه فلټر کیږي. ډاکټر صاحبانو د رینل بلډ سپلای یا د پښتورګو دپاره د وینې سپلای چې ده دلته وینه سره لاس په لاس نه کیږي، بلکې موږ تاسې پوهېږو له ابډامینل اورټا څخه مستقیما 2 شریانونه تللي دي چې هغوی ته موږ څه شی وایو؟ رینل آرټري ورته وایو. رینل آرټري دغه فرض کوي ابډامینل اورټا ده، له دې څخه مستقیما 2 شریانونه جلا سوي دي چې دې ته موږ تاسې ډاکټر صاحبانو رینل آرټریانې وایو. په رینل آرټري کې ډاکټر صاحبانو وینه وروړل کېږي. موږ تاسې به له دې نه وروسته یو پښتورګی وایو. صحیح سو. بل بالکل همداسې جوړښت لري، ځکه شاوخوا اناټومیکل کوریلیشنو په توپیر سره نور د پښتورګو جوړښت د دواړو یو رقم ده. نو موږ تاسې رایټ یا لیفټ یو انتخابوو او په یو باندې بحث کوو. صحیح سو. نو ډاکټر صاحبانو هغه رګ چې پښتورګي ته داخلیږي دې غټ رګ ته موږ تاسې څه شی وایو ډاکټر صاحبانو؟ رینل آرټري. دا چې بیا بالاخره وروسته پښتورګي ته داخل سو په سیګمنټونو کې تقسیمیږي، یعنی په کوچنیو برخو کې، دې ته موږ څه شی بیا وایو؟ سیګمنټل آرټري.
نو ته معلومیږي ډاکټر صاحبانو سیګمنټل ارټري ورته وایي دې ته. دا بیا وروسته بیا ډاکټر صاحبانو د څه شي د لوبونو په منځ کې تقسیمیږي. لوبونو کوچني کوچني نو هغوی ته باید څه شي وایي لوبار ارټري. دا بیا بالاخره انټر لوبار ارټري لوبونو پر منځ کې. او هغه بیا بالاخره یو قسم دغسې شکل غوره کوي لکه قفز داسې یو ارټري کې تقسیمیږي چې دې ته بیا موږ ته څه شی وایو ارکیوټ ارټري. ارکیوټ او ارکیوټ ارټري بیا د لیوبیولونو چې لیوبیولز لوبز دغه شان خو سیګمنټس دغه باندې خو تاسې پوهېږئ ډاکټر صاحبانو نو هغه بیا لیوبیولونو کې تقسیمیږي ډاکټر صاحبانو. نو په دې خاطر باندې هغو ته څه شی وایو لیوبیولر ارټري. لیوبیولر ارټري. نو اوس دا خبره ور بیا تکراروم ډاکټر صاحبانو. رینل ارټري، سیګمنټل ارټري، لوبار ارټري، ارکیوټ ارټري او لیوبیولر ارټري په دغه ډول سره په پښتورګو کې دا تقسیمیږي. او ځکه د دې د بلډ سپلای موږ تاسې باید ووایو چې دا ډېر ارزښت لري. د پښتورګو په فلټریشن کې یا هم د دوی په وظایفو کې د دغه رینل ارټري ارزښت ډېر زیات ده. او په دې باندې ګوري ما تاسې ته ځینې خبرې مخکې هم کړې وې چې په کوم وخت کې رینل سپلای بلډ سپلای کمیږي په کوم وخت کې زیاتیږي. که زیات سي نو پښتورګي څه کوي که کم سي څه کېږي. کمپنسیشن څه وخت کېږي ډیکمپنسیشن څه وخت کېږي. څه ناڅه بحث موږ تاسې په دغه کې هم ویلي وو په هغه اوډیما ځای کله چې ما تاسې ته د عمومي پاتالوژي نه هم فصل ویل په یاد مې دي هغه اوډیماګانې چې مې ویلې په یوه ځای کې ما څه ناڅه بحث تاسې ته کړی و. نو په هر صورت ډاکټر صاحبانو خبره تر کوم ځای پورې ورسېده تر لیبیولر ارټري. لیبیولر ارټري لیبیولر ارټري چې ډاکټر صاحبانو کله تر دې ځای پورې راورسېده دا لیبیولر ارټري بیا بالاخره په یو بل رګ باندې تقسیمیږي چې هغوی ته موږ څه وایو شریان ارټریول باندې. هغوی ته موږ څه وایو افرنټ ارټریول. افرنټ څه معنا راغلی ایفرنټ تللی. او هغه بیا وروسته ډاکټر صاحبانو په کپیلریانو کې تقسیمیږي. دا کپیلریانې بیرته سره یو ځای کیږي او یو بل شریان جوړوي یا ارټریول جوړوي چې هغوی ته موږ څه وایو ایفرنټ ارټریول. دا یوه استثنا ده د بدن له نورو ځایونو سره. نورو انساجو ته چې کله وینه ولاړه سي هغه داسې مثلا اول لارج ارټري وي میډیم او سمال سایز او بالاخره ارټریولز. او ارټریول چې به بالاخره تقسیم سي په کپیلریو کې بیرته چې راځي کېږي باید شوي وي نول وي که نه. بیا سمال سایز وین میډیم سایز وین او لارج سایز وین همدغسې یو ترتیب وي که نه. اما دلته استثنا ده ډاکټر صاحبانو داسې چې شریان راسي په کپیلریانو کې تقسیم سي بیرته پر څه شي باندې واوړي پر شریان باندې واوړي. نو په دې اساس باندې دې ته خو ځانګړی نوم ورکول سوی ده چې دې ته څه شی وایي ګلومیرولس. صحیح سو دې ته څه شی وایي ګلومیرولر ارټري اینډ ګلومیرولس. ګلومیرولس په دې معنا ډاکټر صاحبانو چې دغسې یو بنچه رګونه راغلي یوزولي تقریبا دا داسې ویم لکه موږ تاسې فرض کړه ما دغه لاس اپرنټ ارټریول ده او دا ایفرنټ او دا چې دا کوچني کوچني ګوتې مې فرض کړئ دا کپیلري دي داسې افرنټ ارټریولز کپیلریز. دا کپیلري ته موږ ګلومیرولس وایو که نه او ایفرنټ ارټریول. متوجه یاست ایفرنټ ارټریول په دغسې ترتیب سره وي. دا چې د دې ولې افرنټ او ایفرنټ ارټریول یا ولې په وریدونو کې نه تقسیمیږي په دې باندې وروسته هم خبرې درته کومه خو دومره شی تاسې دلته په یاد لرئ چې دغه ارټریولز یا دغه کپیلریانې د بدن له نورو ځایونو سره ډېر فرق لري. یو غټ فرق یې دا ده د دغو کپیلریانو د دغو دا د ګلومیرولس کپیلریانو چې د دې داخلي پرشر ډېر لوړ دی تقریبا 50 ملیمتر اف مرکري پورې ده لوړ پرشر ده پکې. نو په دې خاطر باندې د پرشر هم پکې ډېر لوړ دی ډاکټر صاحبانو. ان تر دغه لوړ پرشر ان تر ایفرنټ ارټریول پورې امتداد لري او دا د فیزیولوژي له نظره بیا ډېر ارزښت لري دا لوړ فشار یې. صحیح سو په هر صورت دا ایفرنټ ارټریول بیا څه کېږي موږ تاسې وینه تر دې ځایه راورسوله تر ایفرنټ ارټریول نه تاسې ټول پوهېږئ کې بېرته تکرار کړم پوه سوست ټوله که نه. ایفرنټ ارټریول پورې وینه ورسېده. ایفرنټ ارټریول کې هم لا اکسیجنیټډ وینه ده ګورئ ډاکټر صاحبانو ښه پرېمانه اکسیجن لا لري که نه. نو ګورئ په دې خاطر خو ارټریول د وینول نه ده. نو رنګ هم باید څه رقم وي سور وي. دغه ایفرنټ ارټریول چې ځي ډاکټر صاحبانو لاندې موږ تاسې بیا وروسته پوهېږو خو په هر صورت دا درس یوله زه په دې ځای کې پرېږدئ یو وارې ځو هیستالوجي ته. صحیح سو فقط هیستالوجي دوه ټکي وایو ډاکټر صاحبانو. پښتورګي هم د نور انساجو په ډول سره د ځینې ځانګړي انساجو څخه جوړ شوي دي. صحیح سو خو
لکه څه رقم چې په اینه کې موږ تاسې ویلي وو یا لکه څه رقم چې موږ تاسې په اعصابو کې وایو یا په نور غړو کې ویل دي اکثره غړي چې دي یو ځانګړی وظیفوي او ساختماني واحد لري همداسې ده که نو مثلا لکه په اینه کې موږ تاسې وظیفوي ساختماني واحد چې ویل هیپاټیک لابیولز هیګزاګونل جوړښت و که نه په پښتورګو کې هم دغسې یو جوړښت دی ډاکټر صاحبانو چې هغوی ته موږ تاسې شوی نیفرون پښتورګي له یو قسم ساختماني او وظیفوي واحدونو څخه جوړ شوي دي چې هغوی ته موږ څه وایو نیفرونز وروسته ورباندې خبرې کوو چې نیفرونز څه معنی نیفرونز ډاکټر صاحبانو دي پښتورګو ساختماني او وظیفوي واحدونه دي خو دا حجرې نه دي دا د حجراتو مجموعه ده یا نسج ده که نه اوس که چا درته ووایي چې آیا نیفرون حجره ده که نسج تاسې څه ورته وایاست نسج سره له دې واحد ده خو دا یو نسج ده که نه په یو پښتورګو کې تقریبا په اوسط ډول سره 1 میلیون نیفرونونه شته چې په دواړو کې څو راځي 2 میلیونه متوجه یاست په دواړو کې 2 میلیونه نیفرونونه راځي نو عموما بیرته راځم خپل درس د ډاکټر صاحبانو هغه باندې به وروسته خبرې کوو په هیستولوژي باندې صحیح سو د بلډ سپلای موږ تاسې وایو بیا وروسته نیفرون به زه تاسې ته وروسته ووایم د خیره نیفرون مختلفې برخې لري ډاکټر صاحبانو چې یو یې د بومن کپسول داسې لکه کاسه غوندې یو جوړښت لري دته موږ بومن کپسول وایو متوجه یاست ډاکټر صاحبانو دغه بومن کپسول وي بیا له هغو نه وروسته یو پایپ کښته تللی وي چې دې ته موږ تاسې پراکزیمل کانولوټي ټیبیول وایو بیا تر هغو چې ولاړ سي کښته خواته بیا لوف اف هیلني ده او راپورته کیږي بیا ډسټل کانولوټي ټیبیول ده او بیا کلیکټینګ ډکټ ته او بالاخره کلیکټینګ ډکټ بیا راځي رینل پیرامډ ته دلته به یې داسې یو کوچنی درته رسم کوم خوښه مو ده بیا وروسته ورباندې خبرې کوو داسې وي ډاکټر صاحبانو فرض کړئ چې دا نیپرون ده داسې دا کومه برخه ده تاسې لږ غټ چې معلوم سي ګلومیرولس برخه یې ده صحیح سو دا چې دې ته نږدې ده دې ته څه وایي پراکزیمل کانولوټي ټیبیول دا بیا داسې یو څه لوپ یې پیدا کړی دې ته لوپ اف هیلني وایي بیا چې ده ډسټل کانولوټي ټیبیول ده او بیا بالاخره کلیکټینګ ډکټ ده کلیکټینګ ډکټ ته له دې خوا بل نیپرون راخلاص وي له دې خوا بل راخلاص وي له دې خوا بل له دې خوا بل او داسې راغلی وي ان تر کوم ځای پورې راغلی وي تر رینل پیرامید او تر مینر کالکسه پورې دغسې پایپ راغځېدلی په دا رینل پیرامید کې دغسې را تېر سوی دلته بیا مثلا بل پکې را تېر سوی بل پکې را تېر سوی بل دغسې هر یو کلیکټینګ ډکټ او هر کلیکټینګ ډکټ ته بې شمېره نیپرانونه راخلاص دي متوجه یاست نو هغه هیپاټیک بخشش دې ډېر زیات وي دغه موږ ویلي وو چې دغه اپرنټ ارټریول ده او هغه بیا په کوچنیو کپیلریانو کې تقسیمیږي او بالاخره اپرنټ او اپرنټ ارټریول افرنټ ارټریول دغسې راځي ډاکټر صاحبانو متوجه یاست دا چې کله کښته راغی نو له دې څخه ګوري ډاکټر صاحبانو تر دا ټیبیولونو صحیح سو ټیبیولونو تر دې چاپیره دغسې کوچني کپیلري ورکوي ګوري تر دې چاپیره کوچني کپیلري ورکوي او بالاخره دا کپیلري چې اوس یعنی دا بیا دغه اپرنټ ارټریول بیا پر چش کې تقسیمیږي په کپیلریانو کې او هغه کپیلریانو ته موږ پیری ټیبیولر کپیلریان وایو ځکه تر ټیوب داسې راتاو سوی وي تر ټیوب راتاو سوی وي خو بیرته چې دا بلې خواته وځي فرض کوي دا بلې خواته چې بیرته وځي نو دوهم ځل بیا په بل ارټریول باندې نه بلکې په وینول باندې اوړي متوجه یاست بالکل پر چی شي باندې اوړي په وینول یو وینول ته موږ ته شوی پیری ټیبیولر وینز ورته وایي ډاکټر صاحبانو او هغه بیا بالاخره بیرته راځي او پر چی شي باندې تقسیمیږي ډاکټر صاحبانو لیبیولر وین او هغه بیا په ارکیوټ وین او هغه بیا په لوبار وین او هغه په سیګمنټل وین او هغه بیا بالاخره په رینل وین په دغه ترتیب سره وینه بیرته له پښتورګو څخه وځي رینل وین او رینل وین موږ پیژو چې شته ورګډیږي ډاکټر صاحبانو آفرین انفیریر وینا کیوا ته ورګډیږي وینه بیرته انفیریر وینا کیوا په بلډ سپلای باندې پوس واس ان شاء الله ښه سم په دغه ځای کې ور بیا تعقیب کوي را سره ګلومیرولس ته افرنټ ارټریول ډاکټر صاحبانو کښته زیاده شي او بالاخره په کوچني وریدونو کې تقسیمیږي دغه کپیلریانو کې دا کپیلریان ډاکټر صاحبانو دې کپیلریان ته پیری ټیبیولر ځکه وایي تر ټیبیول چاپیره او د دغو ارزښت ډیر زیات دی ډاکټر صاحبانو تر دا ټیبیول چاپیره چې کپیلریانو یو نیټورک راتاو سوی ده
د دې ارزښت زیات ده ځکه چې دا په ری ابزارپشن کې ډیر ارزښت لري ډاکټر صاحبانو. متوجه یاست؟ دا ری ابزارپشن چیرته کیږي ډاکټر صاحبانو؟ په دغه ځای کې کیږي که نه؟ د پیری ټیبیولر دا ګوره یو ټیبیول ده. څه معنی؟ رینل ټیبیولز. موږ پوهیږو چې یو نیپرون 2 اساسي برخې لري. یوه چې د کپسول برخه ده لکه کاسه غوندې، بل ټیبیولر برخه ده ټیوب نه. دا ټیوب یې ما تاسو درته چې بیا په خپل وار سره په دریو کې تقسیم شوی لکه پراکزیمل کانولوټیډ ټیبیول، لوب اپ هیلني، ډیسټل کانولوټیډ ټیبیول او کلیکټینګ ډاکټ. متوجه یاست؟ نو تر دغو ټیبیولونو د چاپیره راتاو شوی ده او بالاخره دا واره چې بالاخره دغه کپیلریان سره یو ځای کیږي بیا څه جوړوي ډاکټر صاحبانو؟ وین جوړوي. متوجه یاست؟ دغه پیری ټیبیولر کپیلریانو ته په ځینې ځایونو کې دې ته رټیکولر کپیلری ځکه داسې یو نیټورک جوړوي. رټیکولر څه معنی؟ نیټورک. یو نیټورک هم جوړوي، دې ته رټیکولر کپیلریان هم وایي. او دا ما درته چې دا بیا بالاخره سره یو ځای کیږي او له دغو څخه چې لیبیولر او ارکیوټ وین او بالاخره لوبار وین او بالاخره داسې په دې ترتیب سره د باندې سیګمنټل وین او رینل وین ورڅخه جوړی شي. ان شاء الله تعالی ټول باندې پوه شوست په دې باندې. ډاکټر صاحبانو نرف ډیویژنونه هم دغه ترتیب سره تللي دي چې پښتورګو ته داخلیږي. له دې څخه لیمفاټکس هم په دغه ترتیب سره د باندې وځي. صحیح سو؟ دغه ګوري بیا یو دغه دی ډاکټر صاحبانو یو چارټ ده چې دلته وریدونه او دغه دواړه پکې ښودل شوي دي. البته یو ډېر ښایسته ډیاګرام ده. وریدونه او شریانونه دواړه پکې ښودل شوي دي لکه مثلا رینل آرټري، سیګمنټل آرټري، انټرلوبار آرټري، ارکیوټ آرټري، انټرلوبیولر آرټري، افرنٹ آرټریولز، ګلومیرول کپیلری، افرنٹ آرټریولز او بالاخره ریټیکولر کپیلریز یا هم څه شي ورته وایو؟ ریټیکولر. دې ته ریټیکولر دغه پیروټیبیولر آرټري بعضې وخت دې ته موږ تاسې څه شی وایو ډاکټر صاحبانو؟ ریټیکولر آرټریان یې ورته وایو، بخښښ دي کپیلریان یې ورته وایو. او دا به بالاخره په وازا ریکټه. وازا ریکټه هغه وین ته وایي ډاکټر صاحبانو چې له دې څخه دغه لومړی تللی وي دلته ما نه و درته رسم کړی دغه وار له واله چې له دې څخه پورته کېږي دې ته وازا ریکټه هم وایي. ریکټه څه معنی؟ منظم جګ تللی، لوړ تللی. ښه په هر صورت نو موږ تاسې اصل کې داسې یوه بله خبره هم کولی سو ډاکټر صاحبانو چې یو دغه چې دی ډاکټر صاحبانو د پښتورګو د چا په اصطلاح باندې اساسي ساختماني او وظیفوي واحد چې دی یو نیپرون ده. اوس به یعنې راسو تقریبا قرار هیستالوژي ته، خو که دلته د نیپرون شکل ته وګورئ ډاکټر صاحبانو وروسته ورباندې بیرته بحث کوم ډاکټر صاحبانو. البته نیپرونونه بیا بالاخره د موقعیت له نظره پارک هم لري چې کورټیکل نیورون دی، بخښش نیپرون دی او بل څه دي جګسټا میډولري نیپرونز دي چې جګسټا میډولري دا معنی چې میډولات هم غځېدلي وي او کورټیکل یوازې په کورټیکس کې وي. بله خبره دا دی ډاکټر صاحبانو دغه یو رینل پیرامید ده چې ما تاسو ته مخکې دلته رسم هم کو په دې باندې انشاءالله وروسته خبرې کوم. خو تر ټولو مهم شی دا ده چې موږ تاسې په دغه نیپرون کې ګلومیرولس وپېژنو ډاکټر صاحبانو او بومن کپسول، دې ته بومن کپسول وایي. پراکزیمل کانولوټیډ ټیبیول، پراکزیمل خو پېژنئ چې نږدې، او دا چې د لوب اپ هیلني ده دا بیا ډیسټل کانولوټیډ ټیبیول ده او کلیکټینګ ډکټ ده. کلیکټینګ ډکټ بیا بالاخره انتر ماینر کالیکس پورې غځېدلی دی. همداسې ده که یا ډاکټر صاحبانو ځینې وریشنونه شته د امبریالوژي له نظره یا هم د کانجینیټل ډیزیز. پښتورګي د ټولو انسانانو هم داسې نه وي لکه څه رقم چې موږ تاسې ورباندې مخکې بحث وکړل. پښتورګي بعضې وخت د موقعیت له نظره تغیر کوي ډاکټر صاحبانو. یوه خبره په یاد لرئ، بعضې وخت د جنټیک له نظره یا هم د امبریالوژي له نظره اجینیسیس وي، بیخي پښتورګی جوړ سوی نه وي. بعضې وخت جوړ سوی وي ډاکټر صاحبانو خو هایپوپلازیا لري، کوچنی جوړ سوی وي. بعضې وخت وجود لري خو په غیر نارمل ځای کې وجود لري. متوجه یاست؟ مثلا کېدای شي چې لکه په دې ساحه کې تاسو ته معلومیږي چې مثلا دواړه پښتورګي کومې خواته دي؟ رایټ ساید. رایټ ساید یو په بل باندې له پاسه دواړه پښتورګي. نو په الټراساونډ کې چې ورته وګورئ دغسې یو شکل به تاسې ووینئ. متوجه یاست؟
بعضې وخت بیا ډاکټر صاحبانو چې دواړه پښتورګي یوې خواته او په پیلویس ساحه کې وجود لري لکه ده متوجه یاست چې دې ته اکثره وخت بیا موږ تاسې هارس شو کډنې هم وایو هارس شو کډنې توس درته راوړم واقع ته ښه دغسې بعضې وخت بیا ډاکټر صاحبانو یو مثلا تقریبا همدغسې ولاړ او بل لکه پروت رقم وي نو یوه خبره په یاد لري ډاکټر صاحبانو تاسې به کله چې الټراساونډ یا سونوګرافي کوئ تاسې به وګورئ چې په ځینې کسانو کې پښتورګي چې دي ډاکټر صاحبانو چې بیخي په هغه نارمل ځای کې تپسې ګرځي وري وجود نه لري په ځینې ځایونو کې مثلا حتی نه په راسته طرف کې نه د دې مطلب دا نه ده سړی وګوري جوړ سړی ده د دې مطلب دا نه ده چې دا پښتورګي نه لري بیا نو تاسې په کوم ځای کې پسې ګرځئ په پیلویس او په دغو ساحو کې دواړو پسې راسته طرف ته ګرځئ دغه اناټومیکل وریشنونه بعضې وخت چې امبریالوژي له نظره غلط ځای دغه کېږي لکه اکټاپیاس یې کړي وي که نه غلط ځای په پښتورګی متوجه یاست بعضې پولیسیسټیک وي بعضې څه رقم وي خو په هر صورت اوس به راسو ډاکټر صاحبانو هیستالوژي باندې اناټومي همدومره بس وه صحیح سو په هیستالوژي باندې څه نه څه بحث کوو د پښتورګو پښتورګي ډاکټر صاحبانو د هیستالوژي له نظره ډېر ارزښت لري او هغه درې طبقې حجرات چې له میزوډرم اکټودرم او انډودرم څخه یې منشاق هغه ټول انساج پکې شته په پښتورګو کې هم یا په بل عبارت څلور سره انساج چې موږ تاسې ورباندې بحث کړی دی په پښتورګو کې وجود لري لکه مثلا څلور انساج چې موږ تاسې خبرې ورباندې کړي دي اپیتیلیل ټیشو پکې شته یس کنیکټیو ټیشو پکې شته او مسل پکې شته نروس پکې شته خو دا چې د دوی ډیویژنونه څه رقم دي په کوم ځای کې کوم انساج دي په دې باندې هم وروسته خبرې کوو د هیستالوژي له نظره خو یو خبره په یاد لري چې موږ تاسې مخکې په دې باندې بحث وکړو چې د پښتورګو اساسي او ساختماني واحدات چې دي هغه چې ده عبارت ده له نیفرون څخه هغه نیفرون دی ډاکټر صاحبانو صحیح سو نیفرون باندې څه نه څه بحث کوو نیفرون ډاکټر صاحبانو دوه برخې لري یوه چې دی ډاکټر صاحبانو هغه کومه برخه ده د بومن کپسول برخه ده او بله چې ده ټیبیولر برخه ده نیپرون تقریبا تر 100 سانتي متره پورې دا دغه ګوري تر 100 ستا په سترګو لیدل کېږي ستاسې په نظر سره که یا چا ویل سیا 100 سانتي متره دا په سترګو لیدل کېږي ګوري وداوټ مایکروسکوپ صحیح سو نو دا ډاکټر صاحبانو یوه غټه برخه لري چې لکه کاسه غوندې یو برخه ده دې ته موږ ته څه وایو نیفرون په دې باندې بیرته ضرور نه ده چې بحث وکړو خو بیا هم یو وارې بیا یو تکرار کوو چې نیفرانونه چې دي د پښتورګو ساختماني او وظیفوي واحدات دي او په یو پښتورګي کې تر 1 میلیون نیفرانونه وجود لري ډاکټر صاحبانو او یو نیفرون چې دا دوه برخې لري چې یوه چې دی ډاکټر صاحبانو هغه بومن کپسول برخه ده یا کپسولر برخه اول چې ده ټیبیولر برخه ده اول یې پر کپسول باندې بحث کوو صحیح سو کپسول چې ډاکټر صاحبانو لکه یوه پیاله غوندې جوړښت ده او یو ننوتی ساحه لري چې په دې ساحه کې معمولا هغه افرنټ ارټریول چې راغلی وي ډاکټر صاحبانو دلته تقسیمیږي داسې تقسیمیږي چې تقریبا په 15 یا تر هغوی زیات کپیلریانو کې تقسیمیږي او له هغو نه وروسته بیا ډاکټر صاحبانو دا بیرته سره یوځای کېږي او افرنټ ارټریول دغه چې افرنټ ارټریول صحیح سو نو په هر صورت ډاکټر صاحبانو په همدې ځای باندې بحث پسې کوو یو څه یعنی اساسي د پښتورګو هغه مهمه برخه چې دی ډاکټر صاحبانو هغه یې دغه برخه ده چې دې ته په مجموع کې موږ ته څه وایو ډاکټر صاحبانو ګلومیرولس برخه یا په بل عبارت دغه د وینو د رګونو کپیلریان چې دې ته موږ ګلومیرولس وایو او د لاندې کاسه غوندې کوم جوړښت چې دې ته موږ تاسې بومن کپسول ورته وایو ډاکټر صاحبانو اساسا ډاکټر صاحبانو که چېرته موږ تاسې په دغه یوه ساحه باندې ځان پوه کړو نو دا معنا چې په ټول پښتورګي باندې بیا موږ تاسې پوهېږو متوجه یاست زه به وروسته تاسې ته ووایم ډاکټر صاحبانو پښتورګي د وظیفې له نظره یا د فزیالوژي له نظره 3 اساسي دندې لري چې یوه له هغې جملې څخه یې ډاکټر صاحبانو فلټریشن فلټر کول دي بل ری ابزارپشن او دریم چې د سیکریشن
متوجه یاست؟ او تر ټولو ارزښتمنده وظیفه چې ده هغه فلټریشن ده. او دا فلټریشن ټول په کومه نقطه کې کیږي ډاکټر صاحبانو؟ په دغه نقطه کې کیږي، په دغه بومن کپسول برخه کې کیږي. فلټریشن ټوله دلته کیږي ډاکټر صاحبانو. مایکروفون سره مل پښتورګي ډاکټر صاحبانو د هیستالوژي له نظره چې موږ متوجه سو، ما تاسو ته مخکې په دې باندې بحث وکړو. د اساسا دغه خوا باندې به څه بحث وکړو ډاکټر صاحبانو. دغه د رینل دغه کپسول بخښش دی، د نیپرون د کپسول برخه چې ده یا بومن کپسول، دا اساسا ډاکټر صاحبانو د داخل د خوا څخه د چی په واسطه پوښل شوی ده؟ د سیمپل سکویمس اپیتیلیوم په واسطه پوښل شوی دی. متوجه یاست؟ سیمپل سکویمس. او تر دې لاندې خواته دې خواته چې راسي دلته بیا شی پروت ده ډاکټر صاحبانو، یو بیسمنټ ممبران پروت ده. متوجه یاست؟ بیسمنټ ممبران. او د بیسمنټ ممبران پر سر باندې بیا ډاکټر صاحبانو موږ پوهیږو چې څه تیر شوي دي؟ کپیلریانې. دغه کپیلریان چې دي ډاکټر صاحبانو، البته یوه خبره په یاد لري، دلته دغه سیمپل سکویمس حجرات اکثره وخت د باندې له خوا نه وي، دلته یو رقم نور حجرات چې هغو ته موږ تاسې پوډوسایټس وایو. پوټوسایټس او پوټوسایټس او میزینجل سیلز. فرض کړئ چې دغه یو کپیلري دلته تیر شوی دی، د داخل د خوا څخه که موږ کپیلري وګورو، د داخل د خوا څخه کپیلري د څه په واسطه پوښل شوی دی؟ اندوتیلیل افرین چې سیمپل سکویمس سیلز دي، او هغه د لاندې بیسمنټ ممبران ده. د دې بیسمنټ ممبران د باندې خواته ډاکټر صاحبانو تر دې یو رقم حجرات داسې راتاو شوي دي، داسې رقم پښې رقم جوړښتونه لري چې دې ته موږ څه وایو؟ پوډوسایټس ورته وایي. او د دوی تر چاپیره بیا یو قسم نور مکروفاجونه هم شته چې لکه تر پښې چې ترې راتاو کړي وي داسې، هغوی ته بیا موږ څه وایو؟ میزینجل سیلز. نو دا پوټوسایټس میزینجل سیلز د باندې له خوا دغه ګلومیرولس پوښي ډاکټر صاحبانو. خو په هر صورت دغه پوټوسایټس او د میزینجل حجراتو ترمنځ بیا هم ځینې خلای به موږ تاسې وګورو، یعنې ځینې لوڅ صاحب وګورو چې هلته ځینې خلای پکې وجود لري. یا که دا ټولې خبرې خلاصه کم، موږ تاسې به په دې ځای کې کوچني پورس یا سري وګورو. متوجه یاست؟ یعنې دا پرمیبیلیټي د دې ساحو ډېره زیاته ده. کوچني پکې چې شته پورس سره له دې ګوري. دا خبره بیا کوم، فرض کړئ په دا ساحه کې یو پایپ تیر شوی دی، د پایپ کې کوچني سري دي، خو تر دې پایپ موږ تاسې داسې یو قسم تار راچولی دی، خو د تارونو ترمنځ بیا هم کوچني خلاوې شته. عموما دغه پوټوسایټس او میزینجل سیلز داسې پوښلی دي دا له یو بلې خوا څخه چې تر منځونو یې داسې یو قسم د غسته خلاوې شته. متوجه یاست؟ نو عموما ډاکټر صاحبانو له بله پلوه موږ تاسې پوهېږو چې زه بیا د فزیولوژي هیستالوژي یو ځای درته وایم، خوښه مو ده. دلته موږ پوهېږو چې د وینې پرشر ډېر لوړ دی، تقریبا ما درته چې 25 ملیمتر بخښش دی 55 ملیمتر ده اف مرکري mmHg. نو دومره لوړ پرشر ډاکټر صاحبانو. له بله پلوه موږ تاسې پوهېږو چې دلته ټول هغه وینه را فلټر شوې دغه ټوله چیرې پرته ده؟ په بومن کپسول کې. خو په صورت عموم کې د دې ټولو موادو تر فلټر کېدو وروسته بیا هم دلته پرشر پکې کم ده، تقریبا 10 ملیمتر کېدای شي اټکل شوی دی. متوجه یاست؟ 10 ملیمتر اف مرکري. نو فشار یې خواته لوړ ده که دې خواته؟ البته دا هایدروسټیټیک پرشر زه درته وایم ډاکټر صاحبانو. دلته دوه ډوله پرشر پکې دي. څو رقم؟ یو چې دی ازموټیک یا هم انکوټیک پرشر ده، اول چې ده هایدروسټیټیک. هایدروسټیټیک پرشر هغه پرشر ده چې هغه عموما وینه مجبوره کوي چې د باندې خواته، یا مایع مجبوره کوي چې د باندې وتښتي. او انکوټیک پرشر هغه پرشر ده چې مایع مجبوره کوي چې له ده سره پاته شي، ځان ته یې تقریبا راجذبوي. موږ پوهېږو ډاکټر صاحبانو چې په پښتورګو کې کله چې تر دا بومن کپسوله پورې وینه راورسېده، ټوله وینه فلټر کېږي، ټوله وینه دلته راغورځېږي. یوازې په وینه کې څه پاته کېږي ډاکټر صاحبانو؟ پلازما پروټینونه. متوجه یاست؟ کله چې ډاکټر صاحبانو ګلومیرولس ته وینه راورسېږي، ټوله وینه بومن کپسول ته غورځېږي، فلټر کېږي. یوازې څه پاته کېږي په وینه کې؟ پلازما پروټینونه، RBC، WBC، پلیټلیټس. دا په چیش کې پاته کېږي ډاکټر صاحبانو؟ او ځینې دواګانې خصوصا لکه پنسلین او داسې نور، ځکه چې هغه
ډېر سپک مالیکولونه دي په سترګو په رپ کې تېرېږي تر دې ځایه فلټر کېږي اکثره نه. نو دغه چې دي ډاکټر صاحبانو دغه په وینه کې پاته کېږي. دا پلازما پروټینونه چې دلته پاته سي هغه یو قسم پرشر تولیدوي دلې چې هغو ته موږ ته څه وایي ازموټیک پرشر یا انکوټیک پرشرز. تقریبا 15 په شاوخوا کې 15 په اندازه باندې پرشر کېدای سي چې هغه دغه کې تولید کړي. متوجه نو فرض کړئ 15 هغه سو 10 دغه سو ځکه خو هغه هم نه پرېږدي چې وینه را فلټر سي دایم اجازه نه ورکوي ځکه مخکې له مخکې دلته هایدروسټیک پرشر شته. نو 10 جمع 15 دی څو 45 خو لس بیا هم دغه پې زیات سو که یا هایدروسټیک پرشر. نو همدغه د پرشر تغیرات دي ډاکټر صاحبانو چې بې د انرژي د مصرف څخه ټوله وینه دلته سره کم کېږي فلټر کېږي. یعنې په وینه کې هر څه چې دي دغه ټول دلته سره کم کېږي د ګلوکوز په شمول ډاکټر صاحبانو دا فلټر کېږي ټول ګلوکوز دلته را فلټر کېږي. متوجه سواست سر په دې سره باندې خلاص چې ولې ځکه دلته چې موږ پوهېږو چې پرمیبیلیټي ډېره زیاته دی ډاکټر صاحبانو د پرشر تغیرات په دغه ساحه کې ډېر زیات دي او دا د پرشر تغیرات او د پرمیبیلیټي موجودیت دې ته زمینه مسایي دا خو نو یو ګلومیرولس نه تقریبا 2 میلیونه دي پښتورګو کې. نو په دې اساس دغه کار چې وي ډاکټر صاحبانو تقریبا په 1 دقیقه کې 125 ملي لیټره وینه فلټر کېږي چې په یوه ورځ کې تقریبا 180 لیټره کېږي. تقریبا 180 لیټره یعنی څه کم یو بیرل 200 لیټره ده که نه نو 100 لیټره کم یو بیلر وینه زموږ تاسې پښتورګي د ورځې فلټر کوي. ډېر ده که لږ ده؟ نو په دې اساس دې ته دا په 1 دقیقه کې د پښتورګو د وینې فلټر کېدلو ته موږ څه وایي GFR. دې ته څه وایي ډاکټر صاحبانو GFR ګلومیرول فلټریشن ریټ چې دا څو ده 125 ml پر منټ. نو چې په شواروز کې څونه کېږي ډاکټر صاحبانو 180 لیټره. نو خپله فکر وکړئ چې موږ تاسې څخه د ورځې یو بیلر اوبه وباسي نو خو ختم سو نه نو څه کېږي په دې باندې وروسته خبرې کوو. زما اساسا دلته ګوري ډاکټر صاحبانو زه یو ریویو درته کوم په د هر یو شي کې اوس ته نه په د میزنجل حجراتو کې یو بسته لیکچر ده پوډوسایټس کې بسته یو لیکچر ده. زه موږ کوشش کوو چې مازی هغه تکرار وکړو او پښتورګي ختم کړو خلاص نن هغه اناټومي او هیستالوژي او فیزیولوژي تقریبا ختمه کړو. صحیح سو دومره مهم عمده شیان ځکه د موږ تاسې سره کار زه به تاسې ته وروسته دغه وایم ډاکټر صاحبانو ګلومیرول نیفرایټس هغه زه به په دې ساحه کې اکثر اخته یم په دغه فنکشنل ممبران کې. صحیح سو اوس دا ګلومیرول برخه هم دومره صحیح ده ډاکټر صاحبانو یا هم دا بومن کپسول برخه د بومن کپسول دغه چې ماته چې راټولیږي د عموما دغه پیریفرل برخه بیا موږ پوهېږو د څه شي د سیمپل سکویمس حجراتو په واسطه باندې پوښل سوي وي او اساسا هم دغلته ګوري مواد راتویږي دلته سره کوم شوی سطح په کار دی ډاکټر صاحبانو شوی سطحه په کار ده که یا نو دا سطح ورته شوی ساتلی وي. بیا وروسته ډاکټر صاحبانو د نیفرون ټیبیولر برخه شروع کېږي. دغه برخه چې دی یو څه داسې تاو راتاو دی ډاکټر صاحبانو او سره کم ده بومن کپسول ته نږدې نو نږدې ته څه وایي پراکزیمل او تاو راتاو کانولوټیډ دغه برخه ده. دغه خوا بیا عموما ډاکټر صاحبانو د داخل د خوا څخه د سره کم حجراتو د کیوبایډل حجراتو مقابي حجراتو په واسطه باندې پوښل سوي وي او دا خبره مه یېروئ ډاکټر صاحبانو چې دلته څه شته پیری ټیبیولر کپیلریان سته په یاد مو دي ما تاسې ته ویلي وو تر دې چاپېره څه وجود لري پیری ټیبیولر کپیلریان. نو دا بیا بالاخره هم داسې کښته پسې تللی دی ډاکټر صاحبانو داسې کښته تللی دی پسې چې یو لوپ د یو رقم شکل یو پېژنئ یو توری یو رقم شکل جوړوي ډاکټر صاحبانو داسې کښته بیرته لوړ ځي. دې ته موږ څه شي وایي دې برخې ته دې ته خو موږ څه شي وایي ډاکټر صاحبانو پراکزیمل کانولوټیډ ټیبیول او دې ته څه شی وایي ډاکټر صاحبانو لوف اف هنلي. دغه هنلي لیکل کېږي خو ویل کېږي هلني که نه لوپ اف هلني. دا د لوپ اف هلني که د هیستالوژي له نظره یو څه سړی نور هم پسې ووایي دغه خوا بیا یو څه پنډه ده دې ته تک سیګمنټ او تین سیګمنټ هغه یې پسې پرېږدئ
خو دومره په یاد لرئ چې لوپ اپهیلني چې ده د داخل له خوا څخه کوم خاص ارزښت نه لري. ځینې الکترولایټونه ممکن دلته جذب سي د اوبو په شمول سره، نو په دې خاطر باندې دغه صرف څه رقم ده؟ شوای باید وي نه؟ د سیمپل سکویمس حجرات په واسطه باندې پوښل شوی ده. تاسو په فارماکولوژي کې بیا وروسته ووایاست ډاکټر صاحبانو لوف ډیورټکس نه چې هغه چیرته تاثیر کوي؟ لوف اپهیلني کې. صحیح ده؟ نو د وظیفې له نظره ډاکټر صاحبانو د پراکسیمل کانولوټ ټیبیول وظیفه څه شی ده؟ له وینې څخه ما تاسو ته مخکې ویل د پښتورګو اساسي وظیفې څو دي؟ 3. یوه چې وه فلټریشن باندې موږ تاسو څه نه څه پوه سو، دا ټوله وینه را فلټر کېدل دلته نه. او بل ری ابزارپشن ده. ری ابزارپشن بیرته جذب. د بیرته جذب اکثره برخه تقریبا 80% برخه بیرته په پراکسیمل کانولوټ ټیبیول کې ترسره کیږي. اکثره یې ډاکټر صاحبانو د پاسیو او ځینې د اکټیو ترانسپورټ په ذریعه سره دغه پروټینونه او ټول تقریبا هغه اکثره مهم شیان چې دي بیرته دلته د ګلوکوز په شمول سره دلته ورڅخه جذبیږي. دا شاوخوا چی ته جذبیږي ډاکټر صاحبانو؟ پیری ټیبیولر کپیلریانو ته، یعنې بیرته وینې ته ځي. متوجه یاست؟ کوشش کیږي فاضله مواد په شمول ځینې دواګانې او ځینې نور مواد چې د مایعاتو په شمول سره هغه له دې ساحې څخه تېرېږي، نور هغه زیات حیاتي ارزښت لرونکي برخه د وینې چې دي لکه ګلوکوز ده او مثلا دلته ممکن ځینې ویټامینز وي او مثلا منرالونه او داسې اکثره شیان چې وي دلته بیرته څه رقم کیږي ورڅخه جذبیږي. دې جذب ته موږ څه شی وایو؟ ری ابزارپشن. متوجه یاست؟ بیا وروسته ډاکټر صاحبانو په لوپ اپهیلني کې دلته راتېرېږي مایعات هم دلته تقریبا اکثره زیاته مایعات هم ورڅخه بیرته جذبیږي. دا برخه چې بیرته ځي ډاکټر صاحبانو دلته بیا داسې تاو راتاو کیږي چې دې ته بیا موږ څه شی وایو؟ ډیسټل کانولوټ ټیبیول. او ډیسټل کانولوټ ټیبیول هم د کیوبایډل حجراتو په واسطه باندې داخل د خوا څخه کوم حجرات په واسطه پوښل شوي وي؟ کیوبایډل. دلته هم هغه ځینې پاته سوي ارزښتمند مواد بیرته باید دلته څه رقم سي ډاکټر صاحبانو؟ جذب سي. په خاص توګه سره لکه ځینې منرالونه، ځینې مهم الیمنټس. البته په دغو حجراتو کې ځینې حجرات شته ډاکټر صاحبانو چې هغه مستقیما د تاثیر لاندې دي د ځینې هارمونونو، لکه په خاص توګه سره پاراتایرویډ هارمون. هغه په څه باندې تاثیر کوي ډاکټر صاحبانو؟ کلشیم. موږ تاسو پیژو پاراتایرویډ هارمونونه 3 ځای کار کوي نه؟ په هډوکو، په پښتورګو، په انټسټاین کې. انټسټاین کې جذب زیاتوي، دلته څه کوي؟ ری ابزارپشن. او په هډوکو کې څه کوي؟ ریزرپشن، راجلا کوي، ډیمینرالایزیشن کوي که نه؟ نو په دغو حجراتو کې ډاکټر صاحبان د هغوی تاثیرات هم په دغو حجراتو کې وي. دا د نیپرون د ټیبیولر حجراتو باندې د هغوی ارزښت هم دلته ډېر وي. دغه بیا بالاخره دلته زه به وروسته ورباندې خبرې وکړم ډاکټر صاحبانو. دغه برخه چې دغه ته نږدې ده ډاکټر صاحبانو، دغه ایپرنټ ارټریولز ته نږدې ده. البته دا داسې نه وي ډاکټر صاحبانو، دا داسې نه وي. داسې وي ګورئ، یو افرنټ ارټریول وي، بل ایپرنټ ارټریول. دته مثلا داسې تقسیم شوی، دغه فرض کړئ بومن کپسول دی او دا لوپ اپهیلني دغه سره تاو شوی وي ډاکټر صاحبان، د دوی ترمنځ راپورته شوی وي داسې چې تللی وي بخشش دی دغه ټیبیولر برخه دلته راپورته شوی وي. متوجه یاست؟ په دې ساحه کې نو ما خو دلته ستاسو د اسانۍ لپاره دلته رسم کړه. دلته د حجرات کولمنر شکل غوره کوي. څه رقم شکل؟ کولمنر استوانوي، چې دا ډېر ارزښت لري. دې حجراتو ته موږ ماکولا ډنسا وایو. هیستالوژي له نظره به ستاسې په یاد وي، دا د هغوی له نظره ډېر ارزښت لري. صحیح سو؟ ماکولا ډنسا به موږ تاسې پر چشم باندې په دې کې به د خیر وروسته ورباندې خبرې وکړو. صحیح سو؟ چې ماکولا ډنسا څه معنی یا جوګسټا ګلومیرول اپاراټس څه معنی، په دې باندې لیک خبرې کوو او ډېر ارزښت لري دغه له نظره، فزیالوژي له نظره. صحیح سو؟ دا به بالاخره ډاکټر صاحبانو کولیکټینګ ډکټ ته، دا بیا هم تر کولیکټینګ ډکټ پورې دا کوبایډل وي او وروسته کولیکټینګ ډکټ کې ډاکټر صاحبانو بیا څه کوي؟ مقابي بخشش دی استوانوي شکل غوره کوي، چې په یوه کې هم څه نه څه جذب کیږي او څه د ځینې حجراتو ټارګټ کوري د خپله کولیکټینګ ډکټ هم وي. خاص توګه سره ځینې هارمونونه شته لکه مثلا له هغې جملې څخه ADH یا انټي ډیورټیک هارمون ډېر د پام وړ ده. ښه، اوس به ډاکټر صاحبانو څه نه څه هیستالوژي د دغه باندې پوه شوي یاست، په د نیپرون باندې پوه شوي یاست.
متوجه یاست؟ د دغو حجراتو غټه دنده چې و ډاکټر صاحبانو ری ابزارپشن سینیپرون ټیبیولر برخه یې داخل د خوا څخه پوښل. یوه بله دنده ما تاسو ته ویلې وه سکریشن. په خاصه توګه سره دغه حجرات چې دي چې ټیبیولر برخه یې داخل د خوا پوښل د ډاکټر صاحبانو یو رقم آیون ترشح کوي چې هغو ته موږ څه وایي هایدروجن آیون. دا هایدروجن آیون یعنی دا داسې حجرات دي ډاکټر صاحبانو چې دا کولی شي چې هایدروجن آیون په ادرار کې سره کم کړي اطراح کړي، یا کولی شي ډاکټر صاحبانو چې بای کاربونیټ HCO3 په ادرار کې سره کم کړي اطراح کړي. کې بای کاربونیټ پکې اطراح کو الکلاین سو، او که هایدروجن آیون چې په ساحه کې زیاتېږي هغو ته موږ څه وایو تیزابي. که نه څونه چې هغه زیاتېږي کنسنټریشن یې تیزابیت پیدا کوي. دا کار په څه وخت کې کوي؟ ځکه موږ تاسې پوهېږو چې د پښتورګو له مهمو دندو څخه یوه هم د پی ایچ نارمل ساتل دي، د وینې د پی ایچ. داسې ده که یا د وینې پی ایچ باید نارمل وساتل سي. که چیرته د وینې پی ایچ لوړ سي ډاکټر صاحبانو دې ته موږ څه وایو الکالوسیس، او که چیرته د وینې پی ایچ ښکته سي دې ته موږ څه وایو اسیډوسیس. نو د الکالوسیس او اسیډوسیس کې هم غټ کمپنسیشن چې کوي یا غټه معاوضه چې کوي هغه څه دي؟ پښتورګي دي او ریسپیریټري سیستم دی. څه رقم ډاکټر صاحبانو پښتورګي دا کار څنګه کوي؟ موږ تاسې پوهېږو چې کله چې مثلا د وینې اسیډوسیس زیاتېږي مطلب دا ده کاربونیک اسید پکې زیاتېږي، کاربن ډای اکساید له اوبو سره یو ځای کېږي. نه سواس پوه اسمته ته ویده د وینې پی ایچ عموما ډاکټر صاحبانو د دوو شیانو په واسطه باندې ډېر مهم ساتل کېږي چې د بفرینګ سیستم یې عموما د دغه سیستم باندې واسطه کېږي چې یو په یوه کې د هایدروجن آیون چې څونه زیاتېږي په وینه کې هغه څه رقم کېږي اسیډوسیس. هایدروجن آیون چې خصوصا لکه کاربن ډای اکساید چې پکې زیات څه په وینه کې کاربن ډای اکساید څه کوي؟ اسیډوسیس رامنځته کوي. ولې دې ته موږ ریسپیریټري اسیډوسیس هم وایو؟ په دې خاطر ډاکټر صاحبانو چې کاربن ډای اکساید له اوبو سره یو ځای کېږي او څه جوړوي ډاکټر صاحبانو؟ کاربونیک اسید جوړوي. نه سی او بخښتي و H2CO3 دا ته کاربونیک اسید وایي. پښتورګي څنګه معاوضه کوي؟ دا کاربونیک اسید ماتوي. بای دې چې مثلا یو هایدروجن نشته کې نو چې به پاتې سي HCO3 بای کاربونیټ وینې ته ورېله کوي، هایدروجن یې د باندې ایسته کوي. دوامداره لګیا دي پښتورګي دا کار کوي. هایدروجن څه کوي؟ جلا کوي او بای کاربونیټ یې پرېږدي. نو څه فکر کوئ د وینې پی ایچ چې ښکته ولوړ به سي بیرته که یا له اسیډوسیس څخه به دا نفر راوځي که یا مهم کار دی که یا دغه د هایدروجن سکریشن د څه کار دی ډاکټر صاحبانو؟ د ټیبیولر حجراتو. دا یعنی د پی ایچ نارمل ساتل هم د پښتورګو له یو له مهمو وظیفو څخه دی ډاکټر صاحبانو. اوس موږ تاسې په دې توانېدلي یو چې پوه سو چې رینل ټیبیول څه معنا، پراکزیمل کانولوټر ټیبیول څه معنا، ډسینډینګ سیګمنټس لوپ اف هیلني څه معنا، لوپ اف هیلني څه معنا، اسینډینګ لوپ اف هیلني څه معنا، ډسینډینګ مثلا دغه نه دا ډسینډینګ چې ښکته ځي، اسینډینګ چې پورته کېږي. رینل کارپسل یا موږ تاسې دې ته ملپیګین کپسول کارپسل وایو دا څه معنا، ګلومیرولس څه معنا، بومن کپسولز د نورو برخو باندې موږ تاسې خبرې وکړې. ښه په هر صورت اوس موږ تاسې دغه یو نیفرون ډېر ښه وپېژندل ډاکټر صاحبانو. موږ په دې هم پوهېږو چې دلته مثلا څه شی جذبېږي وګوره دلته دغه سوي دي مثلا کلورین، سوډیم، واټر. البته دا سوډیم عموما مستقیما د الډسټرون ډېر تر تاثیر لاندې د لیبر ته جذب کېږي. په دې باندې به زه تاسې ته وروسته هم خبرې وکړم د خیره چې الډسټرون په کومه ساحه کې په کومو حجراتو تاثیر لري. ADH یا انټي ډیورېټیک هارمون په کومو حجراتو په کوم وخت کې تاثیر لري. نایټریټیک پولیپپټاید چې د زړه په حجراتو کې جوړیږي دا هم، یا برین نیټریټیک پولیپپټاید دا په کومو ځایونو کې څه تاثیر لري. نه په دې باندې انشاءالله تعالی بیا موږ تاسې په راتلونکي کې هم خبرې کوو، خو تاسې لپاره دومره پکار ده چې په دې باندې څه نه څه سرخلاص سوی وي. دغه ډاکټر صاحبانو هغه موږ تاسې چې مخکې ورباندې بحث وکړو ګورئ دا ګلومیرولس د باندې لخوا پروټوسایټس او میزنجل حجراتو پوښلي درته معلومیږي. داسې په دا ګلومیرولس کې دغه بخښه بومن کپسول کې دا ساحه داسې ورزړیږي، وینئ یا شاوخوا یې دغه پوښل دی دا ساحه. ډاکټر صاحبانو د پښتورګو ما درته ګورئ دغه لوپ دغه چې داسې تللی دی دا ټیبیولر برخه داسې بیرته ګورئ د اپرنټ او د ایپرنټ ارټریول تر منځ راپورته سوی دی دا ډیسټل کانولوټي ټیبیول برخه. دغه هغه حجرات کولمنر شکل یې غوره کړی دی، نه ماکولا ډینسا چې ورته وایي.
په دې باندې انشاءالله تعالی زه وروسته خبرې درته کوم انشاءالله په دې کې څه سوال نشته که نه دغه یم ګورئ ډاکټر صاحبانو یو څه الټرا سټرکچر ده ګورئ په دې ځای کې مثلا څه رقم حجرات دي او دلته مثلا څه رقم حجرات دي او مثلا په نورو برخو کې څه رقم حجرات دي په پراکزیمل کانولوټیډ ټیبیول او مثلا ډیسټل کانولوټیډ ټیبیول کې څه رقم حجرات څه رقم ترتیب شوي په هره حجره کې بغیر ډېرې خبرې شته خو زما په نظر سره همدومره بحث ضرور و چې ما تاسو ته وویل ډاکټر صاحبانو قرار پای ته هم رسیږو دغه یوه ډېره مهمه موضوع ده په دې باندې موږ څه ناڅه بحث وکړو صحیح تاسو به د جوګسټاګلومرولر اپاراتس په باره کې اورېدلي که نه جوګسټاګلومرولر اپاراتس هغه مهمه برخه ده په پښتورګو کې چې د وظیفې له نظره ډېر ارزښت لري یعنې فزیولوژي له نظره ډېر ارزښت لري ډاکټر صاحبانو تاسې فرض کړئ چې دغه اپرنټ آرټریول یعنې ورغلی ده او دا ورڅخه تللی د ایپرنټ آرټریولز دلته د دوی دواړو ترمنځ دغه برخه راپورته شوې ده نه د لوب برخه د لوب کومه برخه ډاکټر صاحبانو د بخښش دی د ټیبیولر ډیسټل کانولوټیډ ټیبیول برخه راپورته شوې ده په دغه ځای کې د ډیسټل کانولوټیډ برخې دغه کیوبایډل حجرات سره کوم شکل غوره کړی ده کولمنر د دغو ارزښت ولې زیاته د دغو په سطحه کې یو رقم ریسپټرونه دي ډاکټر صاحبانو هم بیرو ریسپټر دي هم کیمو ریسپټرز دي د هغوی په مرسته که چېرته دلته مثلا ډېر مواد د باندې روان و خارجېدو نو مطلب دا ده چې دا سړی باید ډیهایډریټ سي نو عموما د دغه حجرات تنبیه کېږي او دا حجرات چې تنبیه شو ډاکټر صاحبانو هغه د څه سبب کېږي مستقیما دغه شاوخوا همسایه د ارټریول حجرات یې تنبیه کوي له دې حجراتو څخه او په نتیجه کې به څه شي ډاکټر صاحبانو دا به وازو کنسټرکشن وکړي متوجه یاست یو میکانیزم دی چې وازو کنسټرکشن به وکړي او جی اف آر به سره کم سي کم به سي ځکه چې زیات مواد او که کم ځي بیا برعکس باید وازو ډایلیشن وکړي مستقیما ندامت بله خبره دا ده ډاکټر صاحبانو چې په همدې ترتیب سره موږ پوهیږو چې دا د ارټریول دغه سموت مسل متوجه یاست چې هغه چی ته نږدې دي دغه ماکولر ډینسا برخې ته نږدې دي دغو حجراتو ته موږ ته څه شی وایي ډاکټر صاحبانو جوګسټاګلومرولر سیلز دا جوګسټا څه معنی نږدې کومې برخې ته نږدې ګلومرولس ده جوګسټاګلومرولس په دې خاطر دا ورته وایي نو دا جوګسټاګلومرولر سیل چې سپیشلایز سموت مسل دي او هغه په کوم ځای کې وجود لري ډاکټر صاحبانو په اپرنټ او ایپرنټ ارټریول کې وجود لري دغه حجرات ډاکټر صاحبانو بیا چې افرازوي یو هارمون افرازوي حتی بعضې وخت خلک 2 هارمونونه وایي صحیح سو خو یو یې له هغې جملې څخه ډېر د پام وړ ده چې هغو ته موږ څه وایي رینین یا انزایم د رینین په نامه باندې صحیح سو بل یو هارمون ده چې په پښتورګو کې ډېر افرازېږي او ډېر ارزښت لري هغه ته ستاسې په یاده څه شی ده آفرین اکثر عالمان ګوري د اریتروپویټین باندې تر اوسه نه توانېدلی چې ووایم چې په کوم ځای کې افرازېږي د پښتورګو خو اکثر عالمان په دې اند چې هغه هم په جوګسټاګلومرولر سیل کې افرازېږي د کمخوني په وخت کې صحیح ده اریتروپویټین هغه پرېږدئ اوس یې واري خو دلته یې رینین ډېر د پام وړ دی ډاکټر صاحبانو څه شی رینین د دې حجراتو په واسطه باندې ازادېږي رینین تاسې به رینین انجیوټنسین سیسټم ویلی وي که نه یا به په یاد وي رینین انجیوټنسین سیسټم په هر صورت ډاکټر صاحبانو دغه حجراتو په واسطه باندې رینین ازادېږي رینین همداسې لیکل کېږي که په آی باندې آر باندې بیزو داسې به وي آی ده که ای ده آی ډونټ ریممبر د رینین ډاکټر صاحبانو ډېر ارزښت لري خصوصا د پښتورګو د وظایفو په کنټرول کې که چېرته د پښتورګو ما ته چې کارډیک آوټپوټ اکثره برخه پښتورګو ته رسېږي او هغه هم څه شی کوي فلټریشن کوي دلته که چېرته پښتورګو ته کمه وینه ورسېږي له هرې وجې څخه چې و نو په پښتورګو کې څه شی کېږي معاوضه متوجه یاست تر ټولو نو پښتورګي فکر کوي چې ولا وینه کمه ده چې وینه کمه ده تر ټولو لومړی مکولډین صاحب په نظریه سره دا څه کوي وازو کنسټرکشن کوي بل څه کوي د رینین اپراس صورت نیسي فشار کم سي متوجه یاست فشار څنګه رینل پرفیوژن کم سو وینه چې کم ورته راغله په دغه وخت کې دا څه کوي ډاکټر صاحبانو جوګسټاګلومرولر سیل رینین ازادوي له بله پلوه موږ تاسې پوهېږو چې په وینه کې یو ډېر مهم پروټین جوړېږي چې هغوی ته موږ تاسې څه وایو انجیوټنسینوجن نو انجیوټنسینوجن تیار شه پرېمانه سته دا رینین چې دلته جوړېږي ډاکټر صاحبانو هغه انجیوټنسینوجن فرض کوي اړوي و چې شته ډاکټر صاحبانو
انجیوټنسین 1 ته. انجیوټنسین 1 بیا بالاخره ځي په اینه کې یو بل انزایم دی چې هغه ته موږ څه وایي ACE بخښښتې ما یې نه وویله خیر دغه ته وایي چې ته ګورې زړه ته یې ګورې سږو کې په سږو کې ACE جوړېږي چې دې ته موږ څه وایي ډاکټر صاحبانو انجیوټنسین کنورټینګ انزایم صحیح سو او دغه ACE بیا ډاکټر صاحبانو انجیوټنسین 1 اړوي و چې شته انجیوټنسین 2 ته انجیوټنسین 2 بیا دوه کاره کوي یو خو پریفرل وازو کنسټرکشن کوي په ټول بدن کې وازو کنسټرکشن ځکه چې دا وازو کنسټرکشن د وازو ډایلیشن فشار کموي او وازو کنسټرکشن مستقیما فشار لوړوي ځکه والیم زیاتیږي چې د تنګ رګونو باندې جدارونه راتنګ سي نه په بخښښتې په دالیږ والیم باندې یو کار خو دا وی دی انجیوټنسین 2 چې جوړ سو وازو کنسټرکشن کوي پریفرل ټول بدن کې نه دي پښتورګو نه. دوم کار چې وی ډاکټر صاحبانو دا ځي په اډرینل کارټکس باندې. اډرینل ګلینډ خو پیژنئ چې دوه برخې لري هغه هم بیا یو کارټکس وي یو میډولا وي. په کارټکس کې بیا موږ تاسې پوهېږو چې درې طبقې دغه حجرات وجود لري نه چې له هغې جملې څخه تر ټولو اوټرموس چې د ډاکټر صاحبانو منرالو کارټیکاید او په منرالو کارټیکاید کې موږ تاسې پوهېږو داسې حجرات تنبیه کوي چې هغه څه جوړوي الډسټرون چې تنبیه کړل د انجیوټنسین 2 او الډسټرون څه کار کوي ډاکټر صاحبانو راځي مستقیما په دې باندې تاثیر کوي او د څه شي تاثیرات لري سوډیم نه پرېږدي چې په ادرار کې د باندې وځي سوډیم ټول په وینه کې ساتي همداسې ده که کله چې سوډیم په وینه کې پاته سو موږ پوهېږو چې سوډیم له ځان سره اوبه ساتي که او په دې سره به ګوره یو خو وازو کنسټرکشن وسو بل شی وسو سوډیم ریټنشن په دواړو صورتونو کې موږ تاسې پرشر اضافه کیږي که نو ټیټ فشار سره کم سي لوړ سي. له بله پلوه پوهېږو ډاکټر صاحبانو چې په دې ترتیب سره ADH هم د هغوی پوزیټیو نیګیټیو فیډبک له دې څخه ده مستقیما نرو تنبیه ځي برین ته او په برین کې په پوسټیریر پیچوټري ګلینډ کې تیار جوړ سوی په سوپرا اپټیک نیوکلای کې جوړېږي فکر کوم هایپوتالامس دغه انټي ډیوریټیک هارمون اکسیټوسین او انټي ډیوریټیک هارمون دواړه هلته جوړېږي که نه هغه راځي بیا په پوسټیریر پورس کې عموما صرف ذخیره له هغې ساحې څخه ADH راځي او ADH بیا څه کوي ډاکټر صاحبانو ونه پرېږدي چې اوبه یې راسي په دغو ټولو میکانیزمونو سره بالاخره زموږ تاسې دا ټیټ فشار سره کم کېږي لوړېږي. دغه یو بل ته نږدې پراته جوګسټاګلومیرولر سیل او همدارنګه ماکولر لینسا دې ته په مجموع کې موږ تاسې ډاکټر صاحبانو جوګسټاګلومیرولر اپاراټس هم وایو متوجه یاست چې په دې کې د جوګسټاګلومیرولر حجراتو په واسطه باندې رینین افرازېدل ډېر د پام وړ دي او په ماکولا ډینسا باندې عموما په هغه وخت کې د بخښښتې په ماکولا ډینسا تنبیه په هغه وخت کې د پام وړ ده چې کله دلته زیات دغه تېرېږي البته فلټر سوي مواد له دې ساحې څخه دا یو نه یوازې د هغه بلکې د هغوی کنسنټریشن یا د هغوی غلیظیت هم مستقیما د لحظه په لحظه باندې معاینه کوي لکه دغه مایکروسکوپ چې ورسره وي. دغه برخه چې ده دې ته موږ ته څه وایي ډاکټر صاحبانو جوګسټاګلومیرولر اپاراټس. دلته اوس نو یو څو کوچني خبرې دي دغه ډاکټر صاحبانو هغه عموما د پښتورګو اساسي وظیفوي برخه بیا خپله په پښتورګو کې څه دي ډاکټر صاحبانو همدغه فلټریشن ممبران دی چې په دې کې موږ تاسې پوهېږو ډاکټر صاحبانو د داخل دغه رګ ده نه د وینې رګ د فرض کې کپیله دي دا یو دانه دغه د انډوتیلیت سیپ د عبارت دی په منځ کې ګوري فاصله ده او دا بیا څه ده لیمینا رارا انټرنا او دا څه ده لیمینا ډینسا د باندې خواته او د هغوی د باندې خواته لیمینا رارا اکسټرنا دا په ټولو سرو سره بیا هم ډېره نازکه طبقه ده او په منځ کې غټ غټ سرې دي متوجه یاست او داخل د خوا څخه هغه بیا د پروټوسایټس په واسطه باندې پوښل سوي وي خو په هر صورت لکه ما چې تاسو ته ریسپیریټري ممبران وظیفه یوې ارزښت یې وویل په پښتورګو کې هم همدغه د ګلومیرولر ممبران ډېر ارزښت لري او د موږ تاسې پاتالوژي کې به اساسي ټارګټ هم همدغه ممبران وي ځکه مې یو وارې بیا راوسته ده چې موږ تاسې به وګورو چې په دغه وخت کې د انفلمیشن په وخت کې څه پیښیږي مثلا دلته که تیاره یوه اکټیو انټي باډي راسي دلته څه کېږي دلته مثلا په اوټو امین
ګلومیرول نیفرایټس کې څه کیږي آی جی ای ګلومیرول نیفروپاتي سره کم کیږي ډیابیټیک ګلومیرول نیفروپاتي موږ تاسو ټول ټارګټ په همدغه یوه پرده باندې وي دا به د خیره موږ تاسو وروسته ورباندې بحث کوو د پیتالوژي له نظره ډېر ارزښت زیات وته دی دا صحیح سو یوه خبره په یاد لري ډاکټر صاحبان تاسې به د لیکټیفیرس ټیبیول په باره کې ډېر اورېدلي وي په برست کې تاسو به د سیمینیفیرس ټیبیولز په باره کې هم ډېر اورېدلي وي چې هغه ټسټس کې دي دغه ټول ټیبیولر سیستم ته بعضې وخت موږ تاسې یورینیفیرس ټیبیولز هم وایو ګورئ دا په دې خاطر ته هم چې مختلف شاګردان مختلف کتابونه مطالعه کوي په ځینې ځایونو کې ممکن تاسې وګورئ چې دې ته شوی دې ټیبیولونو ته یورینیفیرس ټیبیولز هم ووایي نو په یورینیفیرس ټیبیولز کې هم موږ تاسې بحث وکړو خو له هغې جملې څخه د بومن کپسول یا مورفیګین کپسول چې ورته وایي دا ډېر د پام وړ او په هغو کې ډاکټر صاحبانو خپله دغه دي فلټریشن ممبران ډېر د پام وړ و چې دغه مختلفې طبقې درلودې 3 طبقې د دې خپله وې د باندې خواته پوډوسایټس البته دا د بومن کپسول خواته او خپله په رګ کې اندوتیلیل حجرات په څه وخت کې کوم مشکلات صورت نیسي انشاءالله تعالی په دې باندې به وروسته موږ تاسې خبرې کوو خدای دې وکړي چې ما کولې چې په دغه یو ساعت کې زه تاسې ته یو څه ناڅه ریویژن وکړم که نه یې تاسې معلومیږي د هر یوې بیخي ډېر زیات تشریحات لري Stop the video.